لیدونکو نیکې هیله سلامونه. الله دې وکړي چې ټول د کمال سطحو لباس نار کې وای. نن یو ځل بیا په دوه مهمو موضوعاتو خبرې کوو. زیاتره خلک راځي او وایي چې زما تور او سپین زړی دی، زه غواړم چې خپله یې نه وګورم چې خدای مه کړه خرابه شوې نه وي. او بله ډله خلک راځي وایي چې زه د ینې غوړوالی لرم او ګورم چې خدای مه کړه ینه مې تخریب شوې نه وي یا د تخریب په خطر کې نه وي. نو دې په خاطر بیا دوه معاینې اجرا کېږي چې متاسفانه له بده بخته په افغانستان کې شتون نه لري. او له مسؤلو چارواکو هیله لرم چې او همدارنګه هغه کسان چې دوی شتمن دي او پیسې لري، دوی دې په دې برخه کې سرمایه ګذاري وکړي، پیسې دې مصرف کړي او دغه دوه معاینې دې راوړي افغانستان ته، تر څو خلک ورڅخه مستفید شي. اول هغه ډله خلک چې وایي چې زما وینه کې یا وجود کې بدن کې تور او سپین زړی دی، هغه غواړي چې خپله یې نه وګوري چې خدای مه کړه خرابه شوې نه وي او یا هم تخریب خطر کې نه وي. نو هغوی لپاره یو معاینه کېږي چې هغې ته فایبروسکین او یا هم ترانزینټ الاستوګرافي ویلی کېږي. نو په دې معاینه کې بیا د ځیګر د تخریب ټول هغه درجې چې خفیف دی، نشته، متوسط دی او که شدید دی، ټول معلومیږي. او دغه معاینه دغسې کسان ورته اړتیا لري او باید اجرا شي وخت نه وخت. او بل هغه کسان چې وایي چې زما ینه غوړه ده او دوی بیا هم غوښتنه کوي چې زموږ ینه وګورئ چې خدای مه کړه کې کوم تخریب موجود نه وي. نو دې ډلې خلکو لپاره یو بله معاینه اجرا کېږي چې هغې ته انهانسډ لیور فایبروسس بلډ ټیسټ ویل کېږي یا ELF په مخفف توګه. او دغه معاینه په هغه کسانو کې چې دوی د ینې یا د ځیګر غوړوالی لري، ستړي کېږي او د ځیګر ELT معاینه یې وینې کې زیاته وي، باید اجرا شي تر څو د تخریب مختلفو درجې پکې تشخیص شي. او زما د مسؤلو چارواکو او د افغانستان له شتمنو خلکو دا هیله ده چې په دې برخه کې سرمایه ګذاري وکړي او دغه دوه معاینې افغانستان ته راوړي. ډېره مننه.